او دا رقیبان دي اوس په ما دومره مسکړي دي چې ته به راګورې او داسې به رانه ساوباسي او دا یو عادت مې فکرمند د ځان ډېر خوښېږي ملګري کم ساتم خو شکر دی نران ساتم. واو السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړ نن سره جهانګیر خان موجود دی او مې غوښتل چې دنه هم دا وایي چې شعرونه ورته وایم نو مې غوښتل چې د دوی نه هم یو څو شعرونه واورو. جهانګیر خانه څنګه یې وایه که نه څه ورته نن ډالۍ کوې؟ اول خو ستا مننه کوم او زه به ته څو شعرونه د شاعرانو ووایم مختلف شاعران دي. اول خو زموږ یو مشر شاعر دی چې رحمان بابا ټول عالم یې پېژني او دغه یو شعر دی چې زه رحمان د رب بنده یم دا مې خال دی زه رحمان د رب بنده یم دا مې خال دی چې بنده د بل بنده شي څه به حال وي. واه ډېر ښه. او بل یو شعر دی د بسم الله فکرمند زموږ تاسو به ډېر ښه پېژنئ چې بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتمه او مې تصویر ساته او نه دي تصویران ساتمه او دا یو عادت مې فکرمند د ځان ډېر خوښېږي ملګري کم ساتم خو شکر دی نران ساتم. دغه یو شعر دی ډېر ویرل شوی او که نه ملګرو به کتلی مې اورین جاسه یو جینۍ د هغې ویلی ما سره په ټیک ټاک باندې ډېر مخکې تللی نو هغه به ورته وایم چې وایي خپل به ولاړ او پردي به رانه سا وباسي او ستا د شنو سترګو سترغلي به رانه سا وباسي او دا رقیبان دي اوس په ما دومره مسکړي دي چې ته به راګورې او داسې به رانه سا وباسي. نو ملګرو دا یو څو شعرونه کم شاعران ملګري دي کم چې شعرونو سره شوق لري نو دا ملګري به دا ویډیو ضرور شیر کوي مخکې ملګرو سره به شیر کوي او امید لرم چې ملګرو به ډېر خوښ شي. ډېره مننه جهانګیر خان. ملګرو دا ویډیو مې صرف سپیشل د هغه کسانو دپاره وکړه چې کم کسان چې کم دی شاعران خوښوي شاعران موږ هم خوښوو شاعران د قوم سترګې د وطن سترګې د پښتو ژبې شاعرانو د پښتو ژبې ډېر خدمت کړی دی نو دا ویډیو سپیشل دغه کسانو دپاره وکړه دا یو څو شعرونه نور چې هر چېرته هم یې علم خوشحاله آباد لره نور ما لره که اجازت درې الله په امان.